د ارواښاد عبدالرحیم حاتف 15 لیک د ښاغلي حاجي ظاهرجان څرک په نامه داسې پیلیږي. ګران الحاج ظاهرجانه، السلام علیکم. خدای تعالی دې روغ جوړ مطمئن او آرام ساته. د تیر اختر دې مبارک سه. روژې، لمونځونه، تراویح او عبادات دې خدای قبول که. دا دی مسیحي کال هم نوی کیږي. نن ورځ د دوی غلبه ده، نو کال یې که څه هم موسمونه دقیق نسي سره بیلولی، بیا یې هم کال بین المللي کال دی. نو له هغه بابته او دا چې لوی اختر را نږدې کیږي، د هغه لپاره هم مبارکي درته وایم. دغه وخت ستا ټلیفون د ماپښین پر 1:30 بجه د 18 تاریخ د 12 میاشتې د 2003 کال سره سم راورسېدی. زاړه چورتونه مې له زنګه والوتل. ګورم به چې بیرته یې احضارولی سم که یا. خو تر مسیحي کال پورې خبره وه. د دوی د تقویم سره سم د حضرت عیسی علیه السلام معجزه عیسی تولد هم پر 25 د 12 د 2003 سوی دی، چې دا هم د کال سر نه ښیي. د دوی کال د موسمونو کرښې هم په قاطع صورت نه سره بیلوي، خو هم زور لري هم زر لري. باید د دوی کال د هر چا کال وي او د دوی خبره د هر چا خبره وي. موږ یې باید ومنو او یو بل ته په دغه مناسبت مبارکي ووایو. د فرانسې شیراک پرون اسلامي سرتړونې په رسمي ادارو او سرکاري مکتبونو کې منع کړل. وایي چې موږ دین او دولت سره بیل کړي دي، او په دغه سلسله کې د یهودیانو ټوپۍ او د نصرانیانو صلیب هم په رسمي ځایونو کې منع کړل. خو ده خپله د خبرو پر وخت نیکټایي تړلې وه او د حضرت عیسی علیه السلام د تولد له بابته یې د اختر په ونو کې څراغان لګولي وه. حتی هغه واړه صلیبونه چې ښځې یې په غاړه کوي، هغه یې هم د سینګار وسایل وګڼل او د هغو د مذهبي صبغې څخه یې سترګې پټې کړې. څه به کوو؟ ګورو به یې، خو وینو به یې نه. موږ بې ځایه تېروتلي وو. پس له اوږده عمره دا راښکاره سوه چې ډیموکراسي د خبرو ازادي ده، نه د خبرو منل. هغه څوک چې په خپل هیواد کې د خوبونو او اخبارونو او د خبرو د ازادۍ پرته حکومت کوي، هغه دیکتاتور وي، مستبد وي. که صدام وي نیسي یې، او که ملا عمر وي ځغلوي یې. اما مشرف، سالم صباح، عبدالله، فهد بیا مسکوت پاته وي. که په ترکیه یا الجزایر کې د دیموکراسۍ له لارې اسلامي احزاب قدرت ته رسیږي، هغه وخت عسکري قیام دیموکراسي وي او دیموکراسي تروریزم وي. که شرون خلک وژني، کورونه ورانوي، مځکې لاندې کوي، دی حق لري، ځکه د دې اقدامات مخنیونکي اقدامات دي. او که پس له 450 کالو فلسطینیان خپله مځکه غواړي، شرط یې دا وي چې اوس به نو اول باید د هشت افنګي بنده کړي. مقدم مؤخر سي، مؤخر مقدم. کله چې د کوچنیانو وینې داسې تویوي لکه دوی ته چې د دې خبرې امر له غیبو سوی وي، خو آسان عذر یې د کورنیو امیرانو لخوا دا وي چې په جنګ کې دغه ډول خطاوي هرومرو کیږي او جواز لري، اراده او قصد دخل نه پکښې لري، دوستانه ګزار و. هټلر تر اوسه محکوم دی. ګناه یې دا و چې هغه دننه د یو حزب حکومت کاوه او دیکتاتور ځکه و چې تر لومړي عمومي جنګ وروسته د امن د ساتنې لپاره چې جامعه ملل جوړه سوې وه، د هغو ته اعتنا نه کوله.
په داسې حال کې چې اوس د امنیت شورا تر دوهم نړیوال جنگ راوروسته تقریبا د 58 کاله د جهاني امن د خوندي کولو مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې چا یې پر سنا غوږ نه ونیو. له کوره هغه درنه شورا سپکه سپانده هم سوه او جنگي اقدامات د ملګرو ملتونو پر غړي دولت بې دریغه د هیڅ چا بې اجازې او د هیڅ ډول صلاحیت د کسب پرته ترسره سوه. ملامت هغه څوک دی چې په دغه کې پلټنیان نه ورواستول او پیسې یې شلاوند نه کړې. عجیبه لا دا چې دا د ازادۍ دنیا د دیموکراتیکو ارزښتونو د ساتنې امر بلل کیږي. کله چې د روس څخه خپل د ویتنام د ماتې کسات د افغانستان پر مځکه اخیستی، هیڅ شی د دغه هدف د لاسته راوړلو لپاره ناجایز نه و. هر تروریستي عمل او د تریاکو تجارت، د خلکو وژل، د وطن ورانول د ازادۍ غوښتونکي جنگ په لار کې مجاز و. خو کله چې د ده چته ورته واوښته نو هغه د ازادۍ غوښتلو قهرمانان بین المللي تروریستان سول او د هغو یوه بله ډله بیا د دې لپاره چې د سپر کار ځنې واخیستلی سي بیرته مجاهدین سول، د ازادۍ د جنگ قهرمانان سول. اوس نو دا چې زما نظر دی د جاري لویې جرګې لپاره وغوښت، باید ووایم اول دا لویه جرګه به تر د مخ لویې جرګې نسبتا غنیمت وي، ځکه غړي یې تر هغې لږ دي او اجنډا یې تر هغې په زړه پورې ده. ممکن مسلح قوتونه به هم په هغه پخواني برم کې نه وي. دوهم په عمومي صورت به هم دا جرګه په دغه نسبت شوي چې هغه خلک پکښې راغونډ دي چې تل یې د توپ او توپک په خوله خبرې کولې، خو اوس ښه دی د کارتوسو پر ځای به الفاظ کاروي، که څه هم د رښتیا ویلو لپاره لا زغم نسته. دا نوې خبره نه ده، د اوږده تاریخ میراث دی، د اوږده تاریخ لپاره به دوام کوي. بل ډول توقع سمه نه ده. دریم، اما اصل خبره د قانون نه ده. پخوا هم قوانین و او د پاچا قانون هم ښه قانون و، خو په چلند کې اخلاص نه و ورسره مل. موجوده انتشار د هغه قانون د عدم نفاذ نتیجه ده. څلرم، د قانون چلند که له یوې خوا په حکومتونو پورې اړه لري، له بلې خوا په خلکو پورې هم ډیر تعلق لري چې باید ویې مني، غاړه ورته کښیږدي، په پوه او په چلولو کې خپله ګټه هم وویني او ونډه پکښې واخلي. پنځم، د قانون په چلولو کې دوه ترازوګان موجود نه وي، لکه اوس چې په بین المللي مناسباتو او قوانینو کې لیدل کیږي. دا خو په مختصر صورت مثبت او منفي ټکي دي، خو پر هغه سربیره د افغانستان خلک د افرادو په توګه یو له بل سره ورته دي، مګر د قومونو خورا ډیر تفاوت سره لري. دا خبره که په وطن کې نه ښکاري، تر هیواد د باندې د انسان په سترګو ورننوځي. مثلا که پښتانه وګورې، د کندهار، هلمند او فراه د سیمې خلک د زابل، غزني، پکتیکا او پکتیا د پښتنو سره تفاوت لري، او دواړه بیا د لوګر، میدان او ننګرهار، کونړ او لغمان د پښتنو سره ډیر تفاوت لري. د هرات، پروان، بدخشان او تخار خلک په بل عالم کې دي. ازبک او ترکمن بیل احساس لري. هزاره خلا پها. نو د افرادو برابري یوه خبره ده، د اولسونو ده بله. زه نه پوهېږم هغه به کوم قانون وي چې د دا ټولو ذهنونو او زړونو ته لار وکړي. اسلام تر څو سیاسي اسلام نه و، په افغانستان کې یوازې سني او شیعه برخې درلودلې. صوفیان لا یوازې د خدای تعالی په یاد مصروف اوسېدل.
اوس خو په مسلمانۍ کې هم تر 2 ذاتي فرقې راوتلي دي، نو کوم قانون به وي چې هر چیرې یو ډول انعکاس وکړي، یوه انطباع تولید کړي او هر څوک یې په خپله ګټه تخمین کړي. زموږ اساسي پرابلمونه اول غربت دی، ورپسې بېخبري، بېعلمي او بېسوادي ده. مسکنت موږ ته تر خپل جیب او خپل نس هاخوا ته که څه شي زړه ته راولي، هغه به زما کور، زما زوی، زما میرمن او داسې نور وي. زموږ هیوادوال، زموږ هیواد تر غرو او رودو هاخوا ته دی. حتی هیڅوک تر خپلې کوڅې او خپل قوم د باندې نه دی وتلی. او د بېسوادۍ نتیجه مو د دور په برکت دغه سرحد ته رسېدلې ده چې باخبره خلک د ژرې په طول عرض او د مسلمانۍ په 5 بناو خبر دي. نور نو په دغه نه پوهیږي چې وطن څه حق لري او موږ پر وطن څه حق لرو. نتیجه دا ده چې د هیواد ټول اوسیدونکي تر هغه چې پر مرکز راغونډ سي، له مرکز څخه یې توجه د باندې وهغه خواته اوړي چې د دوی د عزیزانو لو برخه هورې میشته وي. د دغه کار نتیجه دا ده چې افغانان ډیر ارزانه له همسایه دولتونو لخوا استخدامېدای سي او د دغه واقعیت د پیژندلو په نتیجه کې ملګري ملتونه تر هغه چې قضاوت برحق وکړي، د زورور پله نور هم وردرنوي او په سترګو ویني خو د افغان په ګټه مداخله نه کوي. له بده مرغه زموږ په هیواد کې کله نماینده حکومت هم نه دی پیدا سوی او پیدا کول یې هم زور غواړي، ځکه نو له موجودې وضع سره مخامخ یو. په هر صورت په هرو بدو کې د ښو څرک میندل کیږي او هر څونه مثبت امر چې هم ښه تر غور لاندې ونیول سي بشپړ نه وي، څه منفي اړخونه هم لري. موږ باید په قضاوت کې پر یوه اړخ ډیر لنګر نه واچوو. د طالبانو د لومړي وختونو امنیت مثالي امنیت و، نه باید د دوی سره یو ځای ښخ سي یا له یاده ووځي. همدا ډول د هغو بې تکلفه او ساده ژوند، خصوصا په لومړنیو شپو ورځو کې چې و خلکو ته د ورنږدې کېدو وسیله وه، نه باید بعدي زعما یې له نظره وباسي. ښه یې باید یاد سي کله چې یې بد غندل کیږي. همدا ډول اوسنی اساسي قانون باید تر هغه د وړاندې اساسي قانون سره پرتله سي. زما په فکر ډیر توپیر به نه لري. صرف په دغه قانون او جرګه میلیونونه ډالره مصرف سوي دي. ولې باید د هغه اساسي قانون یادونه نه وسي او تر خاورو لاندې سي؟ دا بابولانې نو اوږدې دي او د ژمي اوږدې شپې ورته پکار دي. ستا د سر په صدقه مې پر 19 تاریخ د 10 میاشتې د 2003 کال د مولانا سلطان محمد خان سره تر ډیر وخت وروسته یو عالم بې مضمونه خبرې وکړې. که مخامخ وای دا به مې وریاده کړې وای چې دی هم د پخواني حکومت مخالف و، چې وروسته نو بیا څه د خوشحالۍ شپې ورځې پر راغلې که یا. په هر صورت ته چې ژوندی یې، د مولانا سره د خبرو تصور مې لا نه درلود، خو خوا مې په بده سوه. هم یې مستي کمه سوې وه، هم نشاط. یو شکل رجوع او خضوع یې له خبرو څخه څرګندېده. د ده له خبرو څخه چې 11 کاله وروسته مې اورېدې، د 50 کلو خاطرې را په زړه سوې. زمانه په سرعت تیریږي. د ده خوار هم ټولې پرزې زړې سوي دي. سترګې یې معیوبې وې، پر اپریشن سربیره یې د سترګو شکایت نه و رافه سوی، له پښو هم لوېدلی و. زه تعجب کوم چې دی ستا کوټې ته څنګه درختلی و. زه چې اوس د احمد علي اخندزاده د سرای ځینې را په زړه کم، دلته مې غړې وتښتې. دی لا تر ما یو څو کاله زاړی هم دی، خو ښه د ټلیفون د څپو له لارې مو څه خواخوږي او همدردي سره وکړل. د شکرې د ناروغۍ بیان مو سره یاد کړ.
کله چې ما د غلام رباني خان حاجي د صحت پوښتنه درڅخه وکړه تا ول هغه ښه دی شکر نه لري له خدایه دې ارمان نه کوي خوشبخته سړی دی تر شاتو خوږ دی تر قند شیرین او شکر نه لري شکر چې نه یې لري غنیمت انسان دی خدای دې ژوندی لري خیر اندیش او دعاګوی دی د ویران صاحب مرحوم د مړینې ښه دې وکړه چې خبر دې کړم که څه هم زما او د هغه ترمنځ ترخه مناسبات نه و رامنځته سوي خو د زماني شرایطو په نتیجه کې مو تماس قطع سوی و که څه هم دا کار زما له لورې نه و پیل سوی خو چې تا خبر کړم په خپله مې هم ډیرو دعاوې ورته وکړې او محاسن مې یاد کړل ځکه هغه د ښو صفتونو څښتن و امین سړی و صادق انسان و پر انډوالي ټینګ و شاعر و ظریف نیک محضره او خوش آوازه انسان و د مشرانو درناوی یې کاوه له هوسو ډک شخص و خدای تعالی دې د آخر عمر د خواریو عوضونه په جنت او مغفرت کې ورکړي دغه کرښه مې لا نه وې پوره کړې چې ټلیفون راغی او ویې ویل چې نن ماپښین پر 2 بجې بڅرکی هم د زړه د حملې په نتیجه کې مړ سو خدای دې هغه هم وبخښي کل نفس ذائقة الموت اما په زاړه عمر کې نو بیا کومه بله مرحله غیر له مرګه په مخ نه وي بڅرکی تر ما مشر و د 83 کالو و دا نو ډیره متحوله زمانه ده صدام حسین قید سو لو جرګه وپرانستل سوه د کابل کندهار سړک افتتاح سو هره ورځ خپلې خبرې لري او که سړی په هغو مصروف نسي عمر هم اوږدیږي او غم غمیږي خدای تعالی دې ژوندی بریالی صحتمند لره د ورونو او دوستانو سره الله دې مل سه په مخه دې ښه حاتف